فرست اید باکس یا د بیړنیو خدماتو بکسه. دا بکسه یو ډیر با اهمیته او حیاتي بکسه په کور کې ګڼل کیږي. د دې بکسې اهمیت په څه کې دی؟ کله چې کور کې د چا لاس خوږ شي، پښه کې ښیښه لاړه شي، وسوځي یا کوم څوک زوبل شي، اسهال، سردرد، میاشي یا غومبسې چیچلی وي، مار یا لړم چیچلی وي، د دې بکسې د محتوا په مرسته تاسې کولی شئ تر ډاکټر تللو پورې د کورنۍ د غړو ژوند وژغورئ. ځینې وختونه د کورنۍ د سپین ږیرو او سپین سرو غړو فشار او یا د وینې شکر کې تغییر راځي. تاسې کولی شئ په دا بکسه کې د فشار آله یا د شکر د اندازه کولو آله ولرئ او په ډیره اسانۍ سره د فشار د تغییر مخنیوی وکړئ. د دې لپاره ضرور نه دی چې په کور کې کوم شخص ډاکټر یا نرس اوسي، بلکې تاسو کولی شئ چې په یوه کوچنۍ یادښت کتابچه کې چې د همدې بکس یو توکی وي د نورمال کس فشار او یا د وینې قند د ګوګل څخه ولیکئ او د کورنۍ د غړو فشار او قند سره په بیړنیو حالاتو کې مقایسه کړئ. په دغه بکسه کې کوم شیان باید موجود اوسي؟ مختلفې اندازې پلسترونه، بنداژ، 3 کونجه بنداژ، د سترګو لپاره تعقیم شوی ګاز، ستنګۍ یا د 3 جوړه یو ځل مصرف پاکې دستکشې، پنس، یو پاکه بیاتي چې کله د بل څه لپاره استعمال شوي نه وي، لوند کاغذ چې د الکول او عطریاتو څخه پاک وي، د غوماشو او غومبسو د چیچلو ضد مرهم، د لړم یا مار چیچلو ضد مرهم یا سپری، د اسهال او کانګو دارو، اسپرین، پاراسیتامول، ایبوپروفین، د ماشومانو اسپرین او یا کلپول موجود اوسي. په یاد ولرئ چې د ماشوم د دوا اندازه د یو بالغ شخص د دوا اندازې سره تل فرق کوي. د سترګو پاکولو مایع، د یادښت کتابچه او د دې شیانو د استعمال او لیست همدارنګه د یو بالغ شخص د نورمال فشار او شکر اندازه په دغه یادښت کتابچه کې لیکل شوی اوسي. دا شیان ولې ضروری دي؟ کله چې یوه حادثه پیښه شي، لکه د چا لاس پرې شي، وسوځي، مار یا لړمې وچیچي، په کور کې کوم ځای زوبل شي، نو د زخم د میکروب د مخنیوي په خاطر یا تر ډاکټر تللو پورې دا ډیر اړین دی چې د میکروب د تکثر نه مخنیوی وشي. فرضاً که د چا پښه کې ښیښه لاړه شي یا میخ لاړ شي، نو دا زخم باید ډیر زر تر زره پاک شي، ځکه په خاوره کې تیتانوس موجود دی. تیتانوس یوه وژونکې ناروغي ده. تاسو کولی شئ دغه بکس یا تیار په بازار کې راونیسئ او یا که ډیر هنرمند دماغ لرئ په کور کې هم جوړولی شئ. د یو کارتن او یا د یو نوي د بوټونو کارتن څخه هم استفاده کولی شئ. کولی شئ دغه شیان بیل بیل په ارزانه بیه واخلئ او په دغه مهمه او حیاتي بکسه کې خوندي کړئ. د دواګانو تاریخ او د استعمال طریقې ته پام ساتئ او دا دوا تل د ماشومانو څخه خوندي ساتئ.